السلام علیکم ګرانو لیدونکو کتونکو مینوالو سلامونه مینه او احترام خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله به یاست نن چې 14مه روزه ده ومې غوښتل چې د خپل د سکرین له مینوالو سره یو په زړه پورې ویډیو د دوی مخې ته کښېږدم نو راغلم دلته ځوانان راټول سوي وو د هغو سره مې خبرې اترې وکړې نن چې کومې سیمه کې زه موجود یم دغه کلیړوهک امدخیل تورې درګې ته نږدې سیمه ده دلته د کلیړوهک امدخیل ځوانان دوکان دی دښته راځي او له دوکان څخه خپل د ضرورت وړ شیان پوره کوي نو ما وغوښتل چې له دې ځوانانو سره خبرې اترې وکړم د دوی خبرې مې راټولې کړي ټولې به تاسو ته د سکرین په شیشه یو په یو ږدم تاسو هم له موږ سره له دغو خبرو خوند زما نوم احمد خان دی د ډوک امدخیل اوسېدونکی یم موږ دا ټیم دلته ناست وو پر ملک باندې ستا حبیب الله صاحب جوړ کړی دی او عظمت دلته یو کوچنی دوکان را ایستلی دی د روزې مازدیګر ته موږ دلته راځو نو کوي عظمت دوکان جست یو انجوایمنټ په طرز را ایستلی دی په دې کې د ضرورت اشیا فروټ سبزي او نور د شربت شیان کوم دي دلته د یشت دي دا کلیوالان خلک راځي دلته یې اخلي چونکې په روزه کې خلکو ته د بازار تکس کوم دی ډېر انتهایي ګران دی ګرمي وي هلته بیا هوټلان شیان بند دي د دوی د یو سټې ښه ځای نه وي بیا خلک راځي دلته شیان اخلي بس بیا کورو ته سره لاړ سو او امید کوو چې انشاءالله ریار په رهنمایي کې به انشاءالله که زموږ دا ځوانانو بیا هم سره یو کار ورسره کښېنو به ګپې به کوو سره دغه انشاءالله ښه ځای دی نه کور رانږدې دی نه څه ګپه هم کېږي او نه بله داسې مسله دی السلام علیکم د ټولو له مخه د امیر صاحب سکرین والاو ته سلام کوو زما نوم دی اسد خان زه د ډوک اوسېدونکی یم موږ دلته مازدیګر وخت په دا روزه کې دوکان دی یو کوچنی هغه ته راځو بیا دا کلي والا خپل ضرورت شیان ځینې خوړي او بس بیا دلته امیر صاحب راسي موږ ته جمع هم راکړي زموږ امام دی او بس بیا دلته زموږ دوستان یاران هم راسي ځوانان لویان وي مشران وي کوچني د عادل دغو امیر دغو وکیل صابر دغو دا ګرد راسي بس بیا موږ چکاو کوتاش کوو یو ګپ شپ لګوو بس بیا د لیتوی د روزه ماته روزه مات لږ ټیم پاتې بیا موږ لاړ سو کور انور په دې هم راځي موږ هغه له دوکان له مالکیان هم راځي زمان زولی وکیل دغه کدین لالا دغه ګرد راځي زه ډېر خوشحاله موږ د لې راځو دوکان له شیان اخلو ډېره خوښه کوي روزه السلام علیکم زما نوم رحیم شاه دی زه د ډوک اوسېدونکی یم دلته دوکان دی دا د حبیب الله صاحب هغه کې دوکان دی د عظمت خان موږ مازدیګر ټیم راځو وخت تېری پکې کوو هر څه شته هندوان ملګري راسره د ډېر ملګري راسره وخت تېري لپاره چکه هم کوو او جمع هم امیر صاحب د لې راکوي هندواڼې څوک روزه ماته هندواڼه هم شته سبزی هم شته هر څه شته السلام علیکم تر ټولو له مخه موږ د امیر صاحب د سکرین مینوالو ته سلام کوو له سلامه بعد دلته موږ زما نوم بصیر خان دی او موږ راځو دلته دوکان دی د عظمت خان دوکان ته راځو په دې باندې چکه هم کوو ملګري ټول سره یو ځای یو او امیر صاحب د لې زموږ امام هم دی جمع هم راکوي له جمعې بعد بیا سکرت روزه مات ټیم چې بیا موږ کور ته ځو او د لې د دوکان د دې لپاره چې د کلي خلک ضرورت ځینې پوره کړي د ضرورت دپاره دی که نو بازار ته خلک نشي تللی کلي خلک بیا بازار ته ځي هلته له ستونزو سره مخ کړي هوټلان بند دي او د کلي له خلکو داسې د ناستې ځای نه وي نو له دې دوکان د ضرورت پوره کوي د دې په وجه دا دوکان ډېر ښایسته چلاږي او موږ هم ټول ډېر خوشحاله یو ډېر په هغه باندې راځو په اتفاق باندې الله دې وکړي چې د ټولو اتفاق نن زموږ اتفاق جاري سي علیکم تر ټولو له مخه د سکرین و ټولو مینوالو ته سلام کوم زما نوم صبا خان دی زه د کلیړوهک امدخیل اوسېدونکی یم او موږ په ورځ ټیم نو هر څوک په روزه کښې ویده او مازدیګر ټیم دلته عظمت خان دوکان دی دوکان ته راځو موږ ملګري ټول راځو بیا خاص کار په دروازه کې نو مسافران هم ټول راسي بیا د مازدیګر ټیم موږ انټرټینمنټ کوو ټایم پاس کوو له دوکانه څخه کوم ضرورتونه وي هغه هم پوره کوو په روزه کې ځکه خلک بازار ته نشي تللی ګرمي وي نو د اکثره ضرورتونه موږ د له دوکانو څخه پوره کوو امیر صاحب راسره وي مازدیګر ټیم جمع هم د امیر صاحب راکوي له جمعې څخه بعد کې بس بیا د روزه مات پورې د روزه مات مطلب 15-20 منټه پاتې بیا موږ ځو کور ته علیکم زما نوم حبیب دی دلته موږ مازدیګر ټیم راځو دغه حبیب الله صاحب ملک باندې چې کوم دوکان لګېدلی دی دا د عظمت خان دی موږ دا ملګري ګډ سره راټول یو دلته مازدیګر جمع کوو ډېر ښه اتفاق دی چې ښځه محفل دی نو یاران ګډ دلته سره یو ځای وي او دا ډېر ښه خوند کوي د روزې مازدیګر دی الله دې وکړي نور هم موږ دغسې سره په یو ځای او اتفاق وي وګړ سره جوړ زما نوم محمد امیر دی د وړک اوسېدونکی یم
او دلته مو دکان په ملک کې دکان دی راغلي زما انځور هم راغلي دي او عادل او درمیش مستران هم راغلي دي قدیم لالا قدیم لالا درمیش مستران راغلي دي او بیا دلته د روزه مات شیان وړي او سبزی نیم وړي نیم بیا بوتلان شیان وړي نیم پکوړې وړي او دغه شیان د روزه مات ټینده وړي او موږ دلته راځو ډېر خوند کوي. السلام علیکم زما نوم وکیل احمد دی موږ مازدیګر چې دلته دوکان له راسو چکک او جامې وکړو یا د روزه مات ټیم راسي بیا لاړ شو کور د روزه مات شیان واخلو بیا لاړ شو کور یو اسد دی یو صابر دی یو عادل دی یو امیر دی یو عادل دی یو شیراج دی. السلام علیکم زما نوم عادل شاه دی موږ راغلي د دوکان له لوړوک اوسېدونکی یم دا دوکان دی د عظمت هر څوک راځي مازدیګر ټیم شیخ بیا په روزه مات امیر صاحب دی هر ټیم جمع راکوي د زما ملګري هم دی یو اسد دی یو امیر دی یو وکیل دی یو شیراز دی د عادل دی ګرد دا راځي بیا مازدیګر ټیم ګرد ځو کور ته دا د عظمت دوکان دی هر څوک راځي بازار نیز بیا د لوی شناخت بیا مازدیګر ټیم ځي کور ته. نیم خان دکان له راغلي د نیمای چکاکي نیمای شیان سبزي شیان وړي نیمای پکوړې شیان وړي نیمای چیش وړي نیمای چکاکي نیمای دغسې ناست ورته ګوري ما په خپله پکوړې اخیستې کور ته وړم. موږ د ټولو خلکو شکریه ادا کوو چې دوی راشي زموږ دوکان له زموږ ټیم هم راپاس کوي او د دوی ټیم هم پاس وي روزه یې مازدیګر وي بس بیا ټول سره رسم سران وي د نور ځوانان وي کوچني هلکیان وي رنځولي دا ګرد راسو بیا ټیم سره پاس کړو بیا سودا واخلو روزه مات لپاره څوک بوتلان وړي څوک چیش وړي څوک شربت وړي او څوک بوتلان وړي څوک هندواڼې وړي بس بیا مازدیګر لاړ شي کورو ته روزه مات له څوک هر شیان وړي موږ د ټولو شکریه ادا کوو.